اریانا تلویزیون درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. خوشحاله یم چې زه اجمل عالمزی یو ځل بیا د کتنې په اوسنۍ خپرونه کې ستاسو په درانه خدمت کې یم. قدرمنو لیدونکو، زموږ د اوسنۍ خپرونې میلمه د ترانسپورت سرپرست وزیر ښاغلی ډاکټر داود علي نجفي دی چې له نوموړي څخه به د افغانستان د ځمکني او هوایي ترانسپورت په اړه باندې پوښتنې ولرو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې هم ځمکنی ترانسپورتي سیستم او هم هوایي ترانسپورتي سیستم له یو غټو ستونزو سره مخ دی. هیله ده چې دا مرکه مو د پام وړ وګرځي او د مرکې تر پایه له موږ سره واوسېږي. نجفي صاحب، ډېر زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړو تر څو تاسو سره په دغسې مهمه موضوع باندې چې د افغانستان خلک هر وخت ورسره لاس او ګرېوان دي بحث ولرو. تر هر څه نه مخکې به د ځمکني ترانسپورت په اړه باندې پوښتنه ولرم، خصوصا د کابل ښار په اړه باندې. ستونزه په ټول افغانستان کې ده، خو کابل ښاریان ته ډېر زیات نفوذ اوسېږي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې کله چې امنیت خراب شوی، تراکم د نفوذ د کابل په ښار کې زیات شوی ده. له دې سره که نفوذ زیات هم نه وي، ترانسپورتي سیستم چې پخوا و یا د نجیب په وختو کې ولو، هغسې یو ترانسپورتي سیستم اوس وجود نه لري. او دغه د یو عامه او یو ښاري ترانسپورتي سیستم نه درلودلو علتونه څه شی دي په افغانستان؟ خدمت شما باید عرض شود که نکته بسیار سوال بسیار خوبی را اشاره کرده. اگر برگردیم یک مقدار به سابقه که در سوال شما مطرح شد که در دوران حکومت‌های سابقه مثلا حکومت نجیب سیستم ترانسپورتی خوب بود و حال نیست. اگر به می سوال از همینجا شروع کنم جوابتان را. در اون دوره البته نفوذ کابل کم بوده. امیال هم ترافیک کابل میگه و به اصطلاح حداقل یو سیستم موجود بود، یعنی بس به تو بس براته د پانتون په استادیا کې چې مو ماشومان ودلته لیدل یا مثلا په نور استادیاو کې برقي سرویسونه ورو یو سیستم درلودل کنه. که نفوذ کم وي که زیات وي دغه سیستم نشته. اوس بخیر با شما موافق هستم که سرویس های برقی در دوره فعال بوده و مشکلات شهری ترانسپورت مردم را حل میکرده. متاسفانه در 30 سال همیشه که دیگه بخشای جامعه ما آسیب دید. ترانسپورت شهری هم با جنگ‌های داخلی که در کابل شد، همون سیستم ترانسپورت شهری آسیب دید. شما می‌بینید میال پایه‌های برق وجود داره ولی دیگه هیچ از سیستم چیزی به جای نمانده. وقتی که حکومت جدید آمد به اصطلاح این تلاش کردن که ملی وسایل از کشورهای پاکستان، ایران، هند و ژاپن اینا کمک بگیرن. سر از ترانسپورت بسای برقی هیچ توجهی نشده، گرچه که 2 سال 3 سال پیشتر یک مصوبه شورای وزیران است، یعنی هدایت داده وزارت ترانسپورت که شما باید سیستم ترانسپورت بسای برقی رو دوباره فعال کنید. نه که اومدم دوباره همون مصوبه را به اصطلاح مصوبه شورای وزیران رو دوباره گرفتیم و هیئت را اون کردیم به کشور چک که کشور چک مسئولیت از سابقا داشته که اونا با ما همکاری کنه. 2 بار هیئت ما به اصطلاح بین افغانستان و کشور چک تبادله شده و اونا کاملا آمادگی داره، منتها چون قبلا از طریق از اونا کمک شده ولی بر فعلا وایل مفت نمیکنه. نجفي صاحب یو دغه شی لپاره خو باید وتر موجوده لاس کار خو د حکومت وتر سره کار کوي کنه. لاس کار کې څلور 5 وزیرانو د ترانسپورت وزارت تغییر او تبدیل شول، یعنی د دې لپاره باید وتر موجوده وای، یو پلان باید موجود وای، یو استراتیژي باید موجوده وای چې هغه باندې کار شوی وای. مثلا کوم نور ودون ته وګورئ د مستقیم مسؤلیت د حکومت څخه دغه ستونزه چې دغه ارسار دولتي چارواکي راوځي، دوی به د بیروار په خبره ویني د خلکو چې هر استادګا کې په څومره اندازه باندې خلک ولاړ وي. دغه احساس باید پیدا وای چې دغه شته لپاره څه طرحه جوړه شي، د جمهور سره په جریان کې واچول شي، د ستونزې حل پیدا شي او د حل لپاره اقدام وشي. مگر دغه څه تر اوسه پورې نه ده شوی په دغه سکولو کې. دغه ستونزه ده. ببینید 2 حالت من میخوایم بدم میایم آقای علمزی. ما یک ماستر پلان جور کردیم بررسی، ماستر پلان ترانسپورت شهری و برای بهبود سیستم ترانسپورت شهری یک طرح هم آماده شده. این طرح هم از کمیته اقتصادی شورای وزیران تصویب شده و هم از کابینه افغانستان تصویب شده. در این طرح وزارت‌های دیگه، ادارات دیگه هم داخل است. فرضاً شهروالی کابل داخل است، ترافیک داخل است، وزارت انکشاف شهری داخل است و وزارت مالیه. بودجه برای ما تقاضا کردیم و بودجه هم در یکی از مصوبات شورای وزیران تصویب شده که سر از این کارشون ما امیدوار هستیم که ما بتونیم مشکل حل کنیم. فقط یک تفاوت میخوایم خدمت شما. ترانسپورت عامه همیشه باید کشورها وظیفه حکومت است. یک گپ ما با شما قبول میکنیم. به خاطر از اینکه اقشار کم درآمد جامعه ما مامور است. اگر کارمند دولت است
باید از این ترانسپورت استفاده کنه، چون اونا نمیتونه از موتورهای شخصی استفاده کنه و هم میتونه در شلوغ بودن شهری کمک کنن که ترانسپورت شهری فعال شود، ترانسپورت عامه فعال شود، میتونه در این که تراکم موتر در شهر کم شود، این میتونه کمک کنه. به خاطر از اینکه در ترانسپورت عامه میشه در بسا خیلی مردم انتقال شود. این طرح آماده شده. از روزی که ما آمدیم در هفته دوم ما توجه سر از این، به خاطر اینکه ما هر لحظه خودم میبینیم و دقیق باش ما موافق هستم، ما شلوغ میبینیم در ایستگاه‌ها دیگه موارد. اینا در اینجا چند کاری که ما کردیم ما میخوایم خدمت شما. اول همین طرح آماده است، منتظر هستیم که هر وقت بودجه زیر در اختیار ما وزارت مالیه قرار بده ما این همکاری کنیم این کار شروع شود. دوم فرضاً شما میبینید که یک سلسله تونیسا در شهر فعالیت میکنن، نه مربوط سکتور خصوصی است. در این رابطه هم چون شلوغ بود هیچ گونه نظم وجود نداشت، ما با کمک ترافیک و شهرولی کابل ریاست عمومی ترانسپورت زمینی با ایناشش یک طرح دیگه را آماده کرده که بر از اینا لاینای مشخصی آماده شده که امیدوار هستیم ما در ظرف 2-3 روز این را افتتاح کنیم که این از ترانسپورت خصوصی مثل تونیس و هایس هم استفاده شده و در این لاینا بتونه بر مردم همکاری کنه. کار دیگه ای که در این رابطه ما کردیم یعنی منتظر از این نمودیم، ما از کشور هندوستان تقاضای 1000 میلیون بس کردیم. وی در صحبت‌های نخست وزیرش همینجی انعکاس یافت. در اصل مطبوعات کنفرانس که مگر دست شد درست اینا رو برد خدمت شما میگم. مشخصات رو روان کردیم، چون مشخصات تکنیکی که چی موتورها میتونه در شهر کابل و این کوچه‌های تنگ و میتونه او کار کنه به اصطلاح. و همچنین یک نکته دیگه که بسیار مهم است که معلولین ما در شهر کابل زندگی میکنه، در دیگه ساعات افغانستان زندگی میکنه، مطابق قانون اونا حق داره موتورهایی که عیار میشه موتورها طور عیار شده که معلولین ما از استفاده بکنه. ما تمام مشخصات به کشور هند روان کردیم. در اینجا چند مشکل وجود داره. اونا اول است که انتقال از است. اگر ما بتونیم این از مسیری درست تبرا شو دا بوشي مگر یو موضوع د رات څخه د پاکستان نه سره د هند سره قراردادونه چې د ډاکټر صاحب نجیب وختو کې سوي ورو هغه ملي بسونو تاسو وختل هغه مرالو افغانستان ته مگر معلومه چې خصوصي سکتور ته یا یو په اجاره باندې یو چاته ورکړل شوی دي چې هغه نه په هغه شکل باندې استفاده وشي ونه چې ټول ټکر او ماته په ډیر کم وخت کې دغه له لاسه و. بالکل دلیلش هم است که یک شرط که هم ما داریم و هم کسایی که بر ما کمک میکنه است که در خود منیجمنت تصدی ملی بس باید تغییرات بیاید. افراد مسلکی در اصل ازی باید قرار بگیره و همچنین حکومت ها باید این سبسیدی بده. در سابق هم امید که نظم وجود داشت چون حکومت ها کمک میکن، ولی متاسفانه با شعار بازار خصوصی سازی که در حکومت افغانستان آمد این تصدی را دیگه حکومت کمک نکرده باشه. به مو خاطر چون کمک نکرده این موتورایی که در اختیار از این قرار داده شده در این وقت هم این موتورها آمدن نه برش پرزه و وسایل در نظر گرفته شده نه ورکشاپ تکنیکی، یعنی ظرفیت هزینه سرش کار نشده. ما که کار کردیم ما انجینرهای جوان را از پلی‌تکنیک کابل استخدام کردیم، روان کردیم به کشور هند، اونا تربیت شده، ترینینگ دیده، آموزش دیده، اونا آمده. اگر این بار بسای جدید چی بسای برقی شروع شود چی بسای که ما از هندوستان تقاضا کردیم این بیاید در شهر کابل دیگه او تصدیر به حالت سابقش ان شاء الله نمیبینیم. پس فکر می‌کنم هغه روغ پاتوي یا نورمال به کار کوي. شب هم این در نظر گرفتیم، پرزه و وسایل هم در نظر گرفتیم، حفظ مراقبتش هم در نظر گرفتیم که توسط علمی انجینرهای مسلکی این تصدی اداره شود و بتونه مشکلات همسری مخکې تاسو د کابل ښاروالۍ ته اشاره وکړه. د ترانسپورت وزارت اقدام وکړي په دې باندې کابل ښاروالۍ اعلان کړی دی چې منګه تصمیم لرو چې یو متروباس سیستم په کابل کې فعال کړو او هغه به وکولای شي چې هغه دغه ستونزه به حل کړي. یعنې دې وجه د ترانسپورت وزارت اصلي مسؤلیت هغه د اقدام کړی وای، کابل ښاروالۍ دا ګام پورته کړی ده او یو ځای ته رسولی هم ده، یو جمله مورد پیدا کرده در موضوعان وی مخصوص. ایده چهارول صاحب در که صحبت‌های اونا اشاره داشتن که اونا به سفری که داشته به کشور ترکیه و مترو بس هم میخواد فعال کنه. به هر حال هر کس دیگه که در این رابطه همراه ما کمک کنه ما استقبال میکنیم. مسئله تصدی ملی بس از نظر مدیریت وظیفه وزارت ترانسپورت است. اگه اونا هم در این رابطه بتونن همکاری کنه، چون مشکلات در افغانستان ما همیشه اشاره داشتیم که زیاد است، در هر بخشی است، برای هر کس فرصت است. هر اداره‌ای که در این راستا بخواد در این رابطه کمک کنه ما را و خودش بخواد یک مشکل حل کنه کاملا ما با این موافق هستیم. را بشه وای برختم پوی برخه کې تاسو تر اوسه پورې څومره شرکتونو ته جوازونه ورکړي دي او د کوم معیارونو له مخې ورکړي دي؟
ما قبلا هم صحبت‌های ما اگه باید باشه آقای علمزاده صاحب، قبلا در این وزارت خیلی جواز صادر شده بود بر شرکت‌های هوایی. ما از روزی که مسئولیت گرفتیم و تمام از این شرکت‌ها هدایت داده شد که در ظرفی 3-4 ماهی اینا پس بیاید که ثبت مجدد شود. به خاطر از اینکه قبلا در وزارت ترانسپورت یک مقرری نبود، مقرری که مطابق از او یا مقرری استاندارد نبود، مقرره بوده مقرری بسیار کونه از 1972. یعنی معیارونه په نظر کې نه نیول چې هر معیار باندې بولو بس جواز ورته. بله و مو خاطر نو په دغه موضوع کې سوال دا پیدا کیږي چې کوم فجایع په دغه مخلوق په هوایي برخه کې رامنځته شوي دي تیاری لویدلی دی یا کسان که شایدن سی مسئولیت دیگه کسان په غاړه ده. مسئولیت با مسئولین سابقه برمیگرده. هر کسی که جوازا رو صادر کرده چی در ریاست مسئولیت فرواش چی در دیگر ریاست‌ها برمیگرده و اون کسان. اوس څنګه د تاسو له تاسو د سیستم تاسو بله ما که اومدیم این شرکت این کسانی که جواز گرفته بود که جوازا در جیبای ازیا میگشت و همچنین یک دو تا هلیکوپتر یا یک دو تا طیاره پیدا کرده بود فعالیت‌ها رو شروع میکرد. اونا دوباره برنگشت. وقتی که دوباره بر ثبت مجدد نامده ما اطلاعیه دادیم که دیگه جوازا کن لغو است و دیگه نمیتونه تحت نام از جوازا فعالیت داشته باشه. در فعلا 3 ایرلاین خصوصی ما فعالیت داره، البته با شمول آریانا دیگه به اصطلاح که ایرلاین ملی ما شماست، شرکت ملی ما شماست، کامر است و شرکت صوفی هست که اینا فعالیت میکنه. فعالیت‌های جوازی از اینا رو فقط ما اوکی کردیم که مطابق به اصطلاح همین معیارهای جدیدی رگولیشن ماست. دیگه شرکتی در افغانستان فعالیت ده پامیر شرکت در څه ډول ده؟ جواز څه ډول ده؟ جوازش خب بر 1 ماه به تعلیق شده بود، ولی در ظرف 1 ماه ما از اونا تقاضاهایی کردیم که شما میتونید به اصطلاح دوباره فعالیتتان شروع کنید. ولی متاسفانه چون ما به سوی یک افلاس رفته، یعنی زیاد مصرف کرده سر از شرکت و این توانمندی رو دیگه نداشت که به اصطلاح فعال کنه، ولی بر فعلا طیاره‌های ازوارش مطابق مصوبه شورای وزیران و وزارت ترانسپورت و آریانا هدایت داده شده که طیاره‌اش انتقال بده کابل و یکی دو طیاره‌اش انتقال شده. وقتی که آمد تمام دارایی‌های از او طبعا قیمت گذاری میشه و هر کسی که خرید یا به هر حال حکومت افغانستان گرفت. په هر صورت پامیر شرکت طیارو کې دغه شکل یو جواز به درلود لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه مسؤلیت ما مسؤلین ته جواز ورته ورکړي، مګر په دې طیاره کې دوه کاله مخکې فکر کوم چې یو نیم کال مخکې و چې یو پیښه رامنځته شوه، ځکه ډېر هیوادوال په هغه کې شهیدان شول. تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي ورکړل شوي. دمي اواخر دغه پیسې څنګه شوې او هغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدې؟ دغه طیارې دغه مسؤلیت چاته راجع کېده؟ مشکل پلیس با دمی هفته اخیر حل شدم. یک مقدار پولی که در شرکت پامیر در کابل بانک داشت حدود $600,000 او سر همین ورثه شهدا تقسیم شده مطابق حکم جلال‌مآب رئیس جمهور. البته او موضوع تا جای حل شده، ما نمیگیم که کلا حل شده به خاطر لذی که باید، ولی مسئله سقوطش ما یک بار دیگه رابطه پرس کانفرانس هم داشتیم و حال بر فعلا به خاطر از اینکه ما مسئولیت داریم که تمام راپور زیره راپورش تکمیل شده و ما انقریب ایره در اختیار رسانه ها قرار میدیم که چی گذشته در این طیاره. نتیجه چه ولی یعنی گرام بچا که مشکل اساسی البته در طیاره ای بوده که طیاره اسنادش در دوران، یعنی اسناد طیاره مسئول نبوده ولی برش اجازه داده شده که به اصطلاح تو پرواز کنه. یک مسئله بوده که هم برمیگرده به وقت و زمانش و دیومیه که پیلوتی که به اصطلاح طیاره را میچلانده و در طیاره مسئولیت داشته، اونا با مو هدایاتی که برای داده شده به اصطلاح با مو هدایت عمل نکرده. این انگلیسی په خپل قوانینو کې وایي په داخلي پروازونو کې بیمه سیستم نه لري، ولې نه لري؟ علت څه ده؟ حتی قانون مناقضه داشت. در قانون سابق هوانوردی که سابق بوده در پروازهای بین‌المللی مسئله اشاره داشت و در پروازهای داخلی نداشت، ولی یک چیز بسیار روشن است که وقتی جان یک انسان ضایع شد، چی پرواز بین‌المللی باشه چی پرواز داخلی باشه، در هر دو موارد شده در قانون فعلی مشکل نقص طرف شد. یو برخه چې موږ وړاندې یعنی تیر کال زموږ وفکر کوم چې د اروپایي اتحادیې لخوا د افغانستان هوایي برخه په تور لیست کې راغله او اجازه د پرواز نه درلوده. هغوی دوه علتونه دې کې دغه کول. یو تاسو مخکې اشاره وکړه چې
ټیم د مسؤلیت لپاره وجود نه درلود، یو داسې یو ټیم یو سټانډرډ ټیم موجود وای چې هغه د تیاری مسؤلیت وارزوي او هغه به وروسته هغه پرواز وکړي. دومره موضوع د قوانینو نشتوالی او ستاسې یو سټانډرډ نړیوال قوانین چې د نړیوالو معیارونو سره برابر قانون وي هغه نه لري. یعنې د دغه ستونزې د رفع کولو لپاره اوس کوم اقدام شوی؟ بله، قانون مقرره ما که ما بعد از اینکه اونا چه کرد مقرره نافذ است، مقرره با استانداردهای اروپا و سازمان بین‌المللی هوانوردی و FAA امریکا با او استانداردها عیار شده، مقرره نافذ است. این قصه رفع شده، ولی در رابطه با مسئولیت چون یک سوالی که اونا اشاره داشتیم گفته اداره هوانوردی افغانستان باید اشخاصی کوالیفاید و متخصص وجود داشته باشه که قوانین را بتونه عملی کنه. در این راستا هم کار جریان داره. ما دو گروه از انسپکتورهای ما که مسئول وظیفه‌شی دقیقاً چک کردن این تیارا هست، اونا را تربیت کردیم و عمل کار میکنه. تمام کارات را تیم چه دی؟ دستاورداش چیه؟ دستاورداش اینمی است که به اصطلاح بعد از اون کدام حادثه‌ای نشده و تیارا منظم چک میشه. کسایی که جواز صادر شده بود، جوازایی که بر اساس معیارا نبود، او جوازا لغو شده و بر فعلا فعالیت میکنه، مطابق اینمی فعالیت میکنه، مطابق اینمی به مقرره جدید. و همچنین ما راپور را برای اتحادیه اروپا هم یک هفته پیش از دستاوردهای وزارت بر از اونا روان کردیم و از اونا تقاضا کردیم که ما را در آجندای بعدی جلسه بگیره تا این مشکل رفع شود. دو سه سوال دیگر اونا مطرح کرده، جواب سوالای زوار روان میکنیم. ما در ارتباط منظم با اونا هستیم. در سابق یک شکایتی که اونا داشت، هیچ گونه سوالات از و هیچ گونه معلوماتی که اونا از وزارت تقاضا کرده بهش نرسیده. حالا یک ارتباط بسیار منظم بین اتحادیه اروپا و وزارت ترانسپورت وجود داره و سوالات از اونا رو ما رفع کرده میریم و ان شاء الله ما امیدوار هستیم که ما در جلسات بعدی بتونیم مشکل حل کنیم. مګر موضوع د قوانینو د جوړولو لپاره دا ډېر مهمه ده. تاسو د قوانینو د هوانوردي د قانون د جوړولو لپاره څه اقدام کړی؟ در قوانین ما بله، قوانین خال از شورای وزیران تشکیل شده، منتظر پارلمان هستیم، درست است، ولی مقرره ما نافذ است. مقرره چون تمام شرکت ها به اساس مقرره کنترل میشه. در قوانین عمومیات میاد، توجه کردیم، در مقرره جزئیات میاد و مقرره به څومره مخکې د بهرنیو شرکتونو لخوا ډېره لیوالتیا د افغانستان د پروازونو په اړه باندې او تر کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو تاسو هم ورته خلاص لاس نیولی او هغوی ته اجازه ورکړې چې ډېر پروازونه ولري. حتی د ویل کېږي چې د ګالف شرکت په یوه اونۍ کې 4 پروازه درلودل په کابل نه. اوس وایي دغه ډېر محدود شوي، علت څه ده؟ به خاطر از اینکه شرکت‌های ما شکایت داشت، بیزنس ما رو گرفته. یعنی شرکت‌های هوایی داخلی ما و شما در این رابطه شکایت‌هایی داشته که اونا همه بیزنس ما رو اونا گرفته. در حقیقت من نمی‌فهمم که چقدر تاثیر کرده یا نکرده. به اساس از او چون ما قبلا به شرکت بحرین اونا پروازهای ازوار محدود کردیم به 2 پرواز. نو سوال پیدا کیږي چې په اول د قرارداد کې تاسو دغه ټکي ته پام نه و؟ کله چې قرارداد ورسره کېدل 2 بحث است در قرارداد. خود آقای علمزاده چون بین 2 کشور صورت میگیره، توجه کردیم، بین 2 کشور صورت میگیره. در قرارداد و نمو حق که ما برای اونا دادیم و مو حق برای ما داده شده. توجه کردین این قرارداد که امضا شده مشکل اساسیش این بوده که در رابطه ما این به بحرین ما هیچ پرواز نداریم، نه باید به اساس اونمو در نظر گرفته میشد. به هر حال طبعا اشتباهی صورت گرفته که میخوایم که اصلاح شه. اطلاع بشو د میدانونو برخه په افغانستان کې ډیری میدانونو بیا رغونې کارونه شوي دي. تر اوسه پورې څومره میدانونه رغول شوي دي او د نوي میدانونو لپاره کوم ولایتونه په نظر کې نیولي دي؟ ما این سال در بودجه‌ای که بر ما داده شده بود از طرف حکومت برای 4 میدان بود که ما کارهای شروع کردیم. میدان هوایی خوست است، میدان هوایی زرنج است، میدان هوایی بامیان است و میدان هوایی غزنی. این بیشتر هم صحبت‌های داشتیم در رابطه با غزنی. یک بودجه محدود در اختیار ما قرار داشت. کارهای ابتدایی از جار شروع کردیم. میدانایی که تا هنوز تکمیل شده ما ماه گذشته میدان هوایی غور را افتتاح کردیم، کاملا به بهره برداری سپرده شده و این میدان تکمیل شده و همچنین رغول شوی بالکل کاملا
و امیدوار هستیم در ظرف یک ماه دیگه بتونیم میدان بدخشان و فیض آباد را تکمیل شود، کارش افتتاح کنیم. میدانی که در فاریاب هست این هم تکمیل شود که ما کارش افتتاح کنیم و بر سال آینده ان شاء الله در نظر داریم که اگر میدان هوایی فراره، چون تقاضای مردم بود میدان هوایی فراره در نظر بگیریم. میدان هوایی پکتیکا اونا مردم چند روز پیش آمده بود در کابینه، اونا تقاضای داشتن به این راستا اگر ما بتونیم میدان رو در نظر بگیریم. غزنی میدان هوایی تاسیسات کړل دا کارونه کومس پوری ورسېده البته ډېر غټه ستونزه د میدان په اړه فقط آنچه که ځکه ملکی پروازونه ته قطر نه کېږي د نظامی پروازونه ما هم د هلیکوپتر قبلا اونجا یک مشکلات بود در رابطه با جای میدان، به هر حال که در کجای میدان باشه و فعلا تثبیت شده، دیزاین و نقشه های گپایش هم تکمیل شده و از طرف ما در رابطه به اصطلاح مشکل وجود نداره. ما روان کردیم به خود حکومت محلی که از اون طریق اونا اعلان کنن. وقتی بعد بشه تکمیل شي ساس په نظر یک ماه میشه. نه چون به وقتی به تکمیل شد در چقدر وقت تکمیل خواهد شد؟ تقریبا یک میدان هوایی در ظرف 2 سال تکمیل میشه. رابط شده موضوع ته چې 2014 کال پورې ویل کېږي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ته امنیتي مسؤلیتونه وسپارل کېږي. په این شکل باندې هوایي برخه کې هم شاید ورته چلند وشي. ویل کېږي چې 2014 کال پورې به هوایي برخه په مکمله توګه د افغاني سکتور په لاس کې وي او دوی به مخکې وړي. تاسو څه فکر کوئ تر 2014 کال پورې به تاسو دغه آمادگی د ظرفیت د لحاظ او د امکاناتو د لحاظ ولرئ؟ بله، در کنترل فضای افغانستان علمزای صاحب 2 نکته نقش مهم داره. یکی است که ما کسایی که در رادار کار میکنه به اصطلاح اینا بتونه آموزش ببینه و مسئولیت داشته باشه و همچنین در ATC در ترافیک فضایی ما پلان مشخص در این راستا داریم. کورس‌های را ما 7 ماه پیشتر هم در رادار شروع کردیم. خوشبختانه که در بین اولین کورس ما که حدود 16 نفر از 3 تا از دخترها و خانم‌ها سهم گرفته و همچنین بر ترافیک فضایی ما پلان مکمل با ناتو و آیسف که البته فعلا اونا مسئولیت پذیر داره با اونا به موافقه رسیدیم. ما امیدوار هستیم که تا پیش از 2014 ما بتونیم فضای افغانستان در کنترل خود افغانا باشه. البته وقتی میشه که ما ترافیک را به اصطلاح تاور را و همچنین رادار را ما افراد متخصص داشته باشیم که از طریق از اونها ما بتونیم این را کنترل کنیم. و یک نکته این مهم دیگه هم هست که ما از مدت 1 سال میشه شما در جریان هستیم که تیارای به اصطلاح ملکی یا تیارایی که زیر نام نظامی در میدان‌های هوایی قندار و کابل و بگرام این ساحات فعالیت میکرد. ما از مدت 1 سال با قماندان ناتو داخل تماس شدیم و 1 ماه قبل موفق شدیم که اونا را قناعت بدیم که این جداسوا ادعا میکرد که چون ما یک میلیتری تکنیکال اگریمنت یا قرارداد تکنیکی نظامی با حکومت افغانستان امضا کردیم، ما حق داریم در هر جای فعالیت کنیم. ما وار قناعت دادیم که شما فقط در بخش نظامی میتونید فعالیت کنید و در بخش ملکی نه. هر تیاره ملکی که به شما میآید باید اجازه ما رو داشته باشه و از طریق ما بیاید که ما موفق شدیم و این قبول کرده و پیشتر هم ما یک مکتوب دیگه را امضا کردیم که دیگه تیارایی که ملکی تحت کالساین آیساف نمیتونه در افغانستان به هر جایی که بیاید، چون ما با اونا به موافقه رسیدیم. این هم یک بخشی است که به ما داخل یک دستی بالا میده که ما یک کنترل در این رابطه داشته باشیم. اینا نکاتی است که ما رو میرسونه به سوی از که کم کم ما بتونیم فضای افغانستان خود ما کنترل. د ارینا تلویزیون درلودونکو دا زموږ د اوسنۍ خبرونه د بحث موضوع تر بلې ونیو په لوی بخون خدای سپارم.